افغانستان د راروان وخت سعودي عرب ثابتېدی شي. لکه څنګه چې سعودي عرب مخکې شړې شومبړې وي، صحراګانې وي، د سعودي عرب اقتصادي حالات دومره ښه نه وو، مالي حالات یې دونه ښه نه وو، دونه مالدار نه وو، خو एकदम پکې تیل راوختل او د تیلو د وجې نه تیل هلته کې داسې مقدار کې راوختل څنګه چې زمونږ په دې علاقه کې اوبه راخیږي، نو د هغې تیلو د وجې نه هغه تیل دوی خرڅ کړل، دوی مالي حالات دومره ښه شو، اقتصادي حالات یې دومره ښه شو چې سعودي عرب یو جدا سټیټ جوړ شو په دې دنیا کې راښکاره شو. اوس خو وایي چې 2030 په ترو باندې هغوی خپل اکانومي هم ډایورسیفای کوي، بدلوي د تیلو نه اخواړئ. تیلو چې څنګه د هغوی قسمت بدل کړی دی، نو داسې په دې سوچ باندې ویلی کېږي چې د افغانستان سره $1 trillion ریزروز دي او دغه ریزروز دغه منرلز چې one of them the most important is lithium، هلته کې چې کوم لیتیم دی، ریئر ارث میټلز دي د هغوی سره، کاپر، کوبالټ، بلار څه دي ورسره، $1 trillion ریزروز دي. دغه شان څنګه چې تیل سعودي عرب له قسمت چینج کو، دغه شان کې دا ریزروز افغانستان له قسمت چینج کولی شي. خو په دې کې یوه خبره بله راځي، زه تا په خبره باندې پوهېږم، ګوره چې ته لږ صحیح طریقې سره پوه شي. د سعودي عرب قسمت خو پیټرولو، تیلو، آیل بدل کو، صحیح ده، خو که ته وګورې که نه دغه شانته کې یو ملک چې هغې ته موږ وینزویلا وایو، په هغې کې هم دغه شانته کې تیل راوخته د سعودي عرب نه په سیوا مقدار کې، تا ته پته شته تیل په وینزویلا کې راختي، خو غریبي خو یې ختمه نه شوه. داسې د ده په شانته کې کولمبیا کې تیل راختي، غریبي ختمه نه شوه. په نایجیریا کې راختي دي، فرانس راځي تیل وباسي ځان له وړي، غریبي ختمه نه شوه. خبرې ولې د ده تیل راوختل، خو تیل د ده داسې وو چې ریفاینریز یې صفا کولی شي او د چل هم داسې ورتلو چې د مارکیټینګ د هغې کولی شو، نو ده د دغې تیلو نه فایده واخیسته. د دوی تیل راختي دي، خو لکه مثال کې طور پر د وینزویلا یادوم، نو په دې کې 100% دي د دنیا د استعمال نه دي، نو هسې د تیل راخیږي، نو قسمت خو چینج نه شو. دغه شانتې کې که چېرته کې د افغانستان دا ریزروز په استعمال کې پراپر طریقې سره رانلل او یا دوی له چل نه ورتلو چې دا ریزروز د ځمکې نه ایکسټریکټ کول څنګه دي او داسې حالت ته څنګه اړول دي چې هغه یوزیبل دي. څنګه چې مونږ میټالرجیز کوو که نه، میټالرجي په کیمسټري کې مونږ وایو که نه، په انډسټریز کې میټل د استعمال قابل کړو او هغه دي نه شي او نه د دوی هغه ټکنالوجي، نو بیا خو دا ریزروز د دوی په کار نه راځي. څنګه چې د وینزویلا او کولمبیا او نایجیریا بلا ملکونه مونږ ته میلاویږي، دغه شان مثال د دوی هم کېدی شي. اوس دوه اړخه دي، دا اوس ډیپینډ کوي په افغانستان په خلکو باندې، که هغوی وغواړي خپل قسمت چینج کول، دوی خپل قسمت چینج کولی شي. ګوره یاد ساته، خدای هم د هغې کس قسمت بدلوي او د هغه مدد کوي چې کم کس په خپله محنت کوي او خپل قسمت بدلول غواړي او د الله تعالی نه مدد غواړي. زه تا په یو اگزامپل باندې پوهېږم د دې. ګوره داسې کار وشو که نه چې قطر دغه شانته کې صحراګانې، مالي حالات خراب، شړې شومبړې، ګډ وډزیو. قطر په دې کې لاړې یو کمپنۍ راویستو نیچرل ګیس نه، مونږ چې ورته دلته کې په پاکستان کې سوی ګیس وایو، نیچرل ګیس دی په سوی مقام کې راوځي، نو مونږ ورته سوی ګیس وایو. اوس دا نیچرل ګیس په بلا مقدار کې د حد نه سوا غټ مقدار کې په قطر کې راووتو. د هغه وخت کمپنیانې رالي چې هلکه ګیس راوتی دی، په هغې کې I think so چې یو شل کمپني وه چې ویې کتل چې یاره دومره مقدار کې ګیس دی او دا ګیس خو ډېر یو اهم چیز دی، یو امپارټنټ فاضل فیول دی، نو د دې مطلب دا دی چې لاړې د قطر د قسمت بدل شو. وروره راتو رات به اوس دی امیر کېږي، مالداري کې به په یو شپه کې دننه 15 واړه ګوتې په غوړو کې شوې. خو یوه خبره وشوه، دا دی نیچرل ګیس د دې قطر نه چې اوس هم څوک نیچرل ګیس دي که نه په بلا مقدار کې، نو په هغې کې انډیا راځي، په هغې کې چاینا راځي، په $1 billion کې دي نیچرل ګیس اخلي، په هغې کې UK راځي. مثال کې طور پر مطلب زما دا دی هغه ملکونه پکې راځي چې ته په میپ په نقشه باندې وګورې، نو دا د قطر نه ډېر زیات لرې دي. نو اوس نیچرل ګیس خو داسې څه شی دی نه چې په لوښي کې واچوه او یویسه، د په پایپونه به غځې او په پیپونو کې به یې راسې که نه، نو دې ځای ته پیپ غځول باندې ځان له دونه خرچه راتله چې هغه اکانومیکلي پاسبل نه وه. نو کمپنیانو څه چل وکړو، په هغه ځای کې هغه نیچرل ګیس پرېښودو، قطر ته یې ویې چې بس اوس دې قسمت خراب دی، نو د دریاب په غاړه باندې ته تندې نه مرې، د دې خو مونږ ذموار نه یو. اوس نیچرل ګیس هلته کې رسي نه، نو بس تا نیچرل ګیس دی، ستا دې مبارک شي. قطر یې په ځای پرېښودو. د قطر یو خلیفه حماد بن خلیفه چې نوم دی، هغه د خپل پلار نه کورسۍ واغسته، د هغه پلار د هغه بادشاه، هغه ځان له قصه ده چې څنګه هغه د خپل پلار نه هغه بادشاهت اغستی، هغه
دوی ورته په خپله ژبه کې خلیفه وایي خلافت یې اخیستی و نو هغه بیا څه چل وکړو خبرې هغه وایي چې د دې نیچرل ګیس نه خو به زه فایده اخلم دا قطر به زه دې غریبۍ ته نه پرېږدم دا مالی حالات به د قطر عمر له داسې نه دا به زه چینج کوم هغه داسې کار وکړو چې په ریسرچ اینډ ډیولپمنټ باندې پیسې لګول شروع کړو په ټیکنالوجي باندې په ایجوکیشن باندې پیسې لګول شروع کړو زما خبرې ته کېده په غور باندې غوږ او د ریسرچ په ترو باندې د ټیکنالوجي په ترو باندې د داسې قسمه کار وکړو چې دا نیچرل ګیس نه دی دغه ساینټسټ دا نیچرل ګیس یې واړو LNG ته لیکویفاید نیچرل ګیس څنګه چې موږ په ساینس کې وایو جاول تامسن افیکټ ایر به موږ لیکویفای کوو که نه دغه شانته کې ټیکنیک سي چې د هغې په ترو باندې دا ګیس لیکویډ ته اوړي نو چې کله لیکوډ ته دا نیچرل ګیس واوړېدو LNG شوله اوس دا په کنټینرو کې بندېږي دغه حماد بن خلیفه چې د دې ټیکنالوجي ریسرچ او ډیولپمنټ په ترو باندې دا د لیکوډ فارم ته واړو په کنټینرو کې یې بند کو او دې ملکونو ته چې کوم دا ملکونه چې څوک د ده نه دا ګیس په غټ مقدار کې اخلي هلته په شیپونو کې په بحري جهازونو کې لیږل شروع کړو اوس د هغوی ضرورت و نو هغوی ته خو به په شپ کې میلاوېدو وررسېدو اوس خو طریقه اسانه شوه پیپ بچا وهلو ته حاجت نشته نو هلته به تې هغوی ډالرې ولې ورکولې نغدې به یې ورکولې او ګیس به یې تې اخیستو او په دې طریقه باندې د دې ملکونو نه قطر ته ډالرې راتلل شروع شول اوس دلته کې قطر په خپله محنت وکړو خپل قسمت په خپله بدل کو بیا یې څه چول کو خبرې په ځای نه دی ولاړ ښه بیا هم دته پته وه چې دا نیچرل ګیس که هر څومره ډېر دی یو ورځ خو ختمېدو واله دی که نه که ختم شو بیا به څه کوم دومره فیوچریسټک سوچ ده کوو ته ما ته په دې دنیا کې وګرځه مړه په 90% نه سوا کمپنیانو کې به تا ته د قطر شیرز میلاویږي کمې پیسې به چې د دې نیچرل ګیس نه راتلې نو څه به په خپل ملک کې په انفراسټرکچرز وغیره باندې لګولې ځان سره به یې ږدلې ایز ا فارن ایکسچینج ریزرز او باقي چې کم دی نو پیسې به دوی په مختلف قسمه کمپنیانو کې په دنیا کې لګولې نو اوس د دوی ملک ته چې کومه ګټه ده د مختلفو ځایونو د مختلفو ذرایعو نه راځي او د هغې د پاسه همدغې کس چې دی د قطر د شهزاده بادشاه حماد بن خلیفه د یو نیوز نیټورک لانچ کو چې هغې ته ویلی کېږي الجزیره او زه یې په خپل هم اکثر ګورم ډېر د کاپر نیوز ورکوي ډېر مزیدار او مضبوطه غوړ او ټینګ نیوز ورکوي خوند کوي چې د دوی نه دا نیوز ګوري مطلب ښه طریقې سره یې کنوی کوي هغه الجزیره د عرب ملکونو سعودي عرب وسره هم شو او داسې نور ملکونو کوشش وکړو چې دا مونږ دبا وکړو ځکه چې دا زمونږ هم د اواز زمونږ په ملک کې چې څه کېږي دا خلکو ته ښایي دباو یې نه کړلی شو ده پرې دومره پیسې ولګولې په الجزیره باندې چې نن سبا په خلیجي ممالکو کې د قطر انفلوئنس د الجزیره د وجې دی دا اوس چې کوم فوټبال ورلډ کپ په دې قطر کې وشو که نه دا 220 او 230 بلین ډالر پې چې دوی ولګول تیر څلور ورلډ کپ چې را یو ځای کې چې یورپ والا په خپله کول د هغې څلور وانو ورلډ کپو پیسې چې راټولې کړي بیا هم ترې د دوی د یو ورلډ کپ پیسې ریونیو سیوا راتله چې کومه دوی خرچ کړې وه کومه یې ترې ګټلې وه ولې د دوی ټیکنیکس داسې دي او د هغې د پاسه دوی د خپل چینل په ترو باندې انفلوئنس دونه سیوا دی دوی یوې خبرې له هوا دومره ورکوي که نه چې ټوله دنیا باندې دوی وغواړي چې ټوله دنیا ته خبرولی شي د هغې په ترو باندې د انفلوئنس هم سیوا شو نو اوس دومره ډایورسیفاید د اکانومي چې دی راغورځول اوس دهاتي د راغورځولو مانند دي چې د دې اکانومي ته راوغورځي داسې دی قطر خپل قسمت چینج کو اوس که افغانستان غواړي د قطر نه زده کړه کولی شي چې د ده سره کم ریزروز دي که نه مثال کې طور پر په هغې کې لیتیم شو په لیتیم باندې تاسو ته ما باس کړی چې دا څومره اهم څیز دی را روانه زمانه کې چې څنګه تیل دي که نه داسې لیتیم دی اوس په تیلو باندې ګاډي چلیږي بیا به د لیتیم آین بیټري باندې چلیږي زما په لیکچر ریکارډډ دی الریډي په ډیټیل کې ګورې هلته کتلی شي پلمبم آین بیټري د لیتیم آین بیټري څنګه شکست ورکوي نو ګاډي به ستا په لیتیم چلیږي روبوټس به ستا په لیتیم چلیږي چې د هغې زمانه را روانه ده های ټیک انسټرومنټس به ستا په لیتیم چلیږي په هر څیز کې به دننه لیتیم استعمال شوی ریچارجبل بیټریز کې استعمالیږي نو د دې مطلب دا چې په هر ځای کې لیتیم استعمالیږي نو د تیلو په شانته کې دی د افغانستان قسمت چینج کولی شي خو افغانستان به په ایجوکیشن باندې فوکس کوي په ایجوکیشن او په ریسرچ او په ډیولپمنټ او په ټیکنالوجي باندې په ساینس اینډ ټیکنالوجي باندې به دی دومره پیسې لګوي چې څومره پیسې دی په خپل ځان باندې خوري بلکې د هغې نه سیوا به یې پرې لګوي نو دی د دې څیزونو نه فایده اخیستی شي ته ماته ووایه په ریزروز باندې د سره ریزروز کې ریر ارت میټلز دي ریر ارت میټلز اوس څه شی دی کیمسټرۍ کې په ډیټیل کې اوس نه شو تللی خو په پیریاډک ټیبل کې چې کوم په اف بلاک کې تاسو ته لینتنایټ سیریز ښکاري که نه د لینتنم نه چې شروع کېږي
کم ته چې موږ انر ټرانزیشن میټلز وایو په دغه کې ځینې میټلز دي چې هغه په هائی ټیک ډیوایس کې استعمالیږي په ځمکه کې کم دي څه خو پکې کم نه دي خیر د دې نوم شاته ځان یو هسټري پرته ده په کیمستري کې آی تھنک سو چې موږ ویلي دي دې ته موږ ریر ارت میټلز وایو نو دا ریر ارت میټل د سره دي چې دا په مختلف قسمه انسټرومنټس کې هائی ټیک ډیوایسز کې استعمالیږي هغه د استعمالولی شي خو څنګه به استعمالوي د دې استعمال به څنګه کېږي دا به ایکسټریکټ کوي څنګه د دې ټول به د پوره تعلیم ځان لم اخلي خپل خلکو له به ورکوي مطلب زما دا دی چې په ایجوکیشن باندې به فوکس کوي د دې استعمال یې کولی شي څنګه چې قطر پر ریسرچ او په ډیولپمنټ باندې فوکس کړی او خپل ځان یې بدل کړی داسې په دې کې کوبالټ وغیره دا هر څه دي نو حقیقت دی چې دې د راروان وخت سعودي عرب جوړېدی شي خو دله به دقه یو څو کار کول پکاري چې په هغې کې تا ته ما نمبر 1 ووي که نه چې په ایجوکیشن باندې به دی فوکس کوي د ایجوکیشن په ترو باندې به دی مختلف قسمه مسایل حل کوي لکه مثال کې طور پر زه ورته دویمه مسله وایم زه د ده سره د سمندر سلاره خو نشته ډایرکټ کنه لینډ لاکډ کنټري د غیر ځای پیرته ځمکه ده نو دی به د سمندر د استعمال لپاره خپل ګاونډي ملکونو سره تعلق هم خساتي زه په دې وجه په تیر لیکچر کې ما ویلي که افغانستان غواړي چې خپل قسمت بدل کړي نو فی الحال د دې سوچ نه راوځي چې جنګ زه به جنګ کوم که 100 کال هم جنګ شي زه به جنګ کوم چې د دې نه دی راوتی Hello respected از خوردی نه یو د امن طرف ته سوچ نه یې کړی هغه پورې د قسمت نشي چینج کېدی دا خبر هم صحیح دی چې ځینې طاقتونه غواړي چې په دغه ځای کې امن را نشي او دا خلک بره لاړ نشي دا جدا یو باس دی نو د خپل ګاونډي ملکونو سره به دی لازم تعلق ښه ساتي چې د تعلق ښه او د خپل لاره سمندر طرف ته ایستی شي د سمندر استعمال کولی شي څنګه چې د سمندر په ترو باندې لیکویډ نیچرل ګیس لیکویفاید نیچرل ګیس ملکونو ته ورسو که نه ډالر یې پرې وګټلې چې دی کولی شي خو هغه به څنګه کوي د هغې دپاره د ډیپلوماټیک ایجوکیشن ضرورت دی داسې که زه تا ته ووایم که نه د ریل او د روډ نیټورک د دوی سره هغومره ښه نه دی څومره ښه چې په کار دی $1 trillion ریزروز چې دی راوباسي $1 trillion ریزروز چې دی راوباسي که نه نو د هغې به ټرانسپورټیشن هم برابر کوي دی فایده اخیستی شي او د ټرانسپورټیشن دپاره ریل او روډ نیټورک پکار دی د هغې دپاره د دوی خبرې د چاینا سره آلریډي روانه دي او د چاینا هم په دې سیزونو کې ډېره زیاته غټه فایده ده ځکه چې چاینا فوکس مینلی په دې سیز باندې دی په لیتیم چې دا شی په لاس راغی که نه مضبوط اکانومي به زما پر روان وخت کې د دنیا د ټولو نه مضبوط اکانومي د امریکا مې په یو دګړ کې کراس کړی نو که تا کتلي اوس د چاینا په افغانستان کې لومبي امبیسډر د چاینا او چې وزیر یې ووالي هلته کې ښه مزېدار نو دا ریل او نو د چاینا بي آر آی ده که نه پاکستان ته هم د ویلي په خپل هم کوشش کوي چې دې بي آر آی کې افغانستان شامل کړم ریل او روډ د هغوی به هم کار وشي او زما به هم کار وشي کوآپریټلی به کار وشي او په دې کې ځینې خلک ګوتې مویي که تا تاریخ خو راته یاد دی خو د نن نه تقریبا داسې یو 2 هفتې مخکې د پډان نیوز کې بره په فرنټ پیج باندې راغلی و چې چاینا وایي چې امریکا له پکار دي چې نوې کولډ وار په دې ریجن کې نه ودرئ هغه راته خیر تاسو په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې د امریکې د دې نه څه مطلب شو چې نوې کولډ وار د امریکا په دې ریجن کې نه ودرئ دا د چاینا د وینا مطابق نو د چاینا سره د دوی دې باندې خبرې روانې دي نو ګوره دا ځینې خبرې دي چې په هغې کې خو لس پیري خو مې وي او پیره بیا مې ویم چې زما په خیال چې د ټولو نه اهمترین څیز ایجوکیشن دی که د ده په ایجوکیشن باندې فوکس یې واشو دی په حقیقت کې ځان د سعودي عرب جوړولی شي که په ایجوکیشن باندې فوکس نه خپل قسمت په خپله د مهنت په ترو باندې نشي بدلولی نو داسې بلا ملکونه شته چې د هغې سره مختلف قسمه ریزروز راختي دي خو نورو خلکو د فایدې اخیستي دي هغه ته په خپله فایده نه ده اخیستې جزاک الله